سلامونه دوستانو، زه سمیع الله چنار یم او تاسې ګورئ یو بام دوې هوایي خپرونه چې د زرچنار یوټیوب چینل لخوا څخه تاسې ته خپرېږي. نن په خپرونه کې یو داسې څوک راسره میلمه دی چې زموږ ستاسې یو لوی اختر او بل لوی اختر به یادېږي او یا هم په ځینو مراسمو کې به یادېږي. حاجي صاحب په خیر راسئ خپرونې ته. مه خوارېږي. څنګه یاست؟ طبیعت څنګه دی؟ طبیعت مې ښه ده. تا طبیعت څه وړ؟ شکر دی الحمدلله. کراري دی داسې په استراحت یې؟ بیخي داسې لږ لوړ ناست یم چې په دې ځمکه ناست وی ډېر ښه. دلته بس دغه کیمرو ته څه چې لوړ یې ښه دی. اوس هلته لوړ وکېږه؟ یا چې د دې ناست یې فقط کیمره ته کور کړي. زه به یو څو پوښتنې درڅه وکړم که دې خوانه بدېږي. ته پوښتنې کوې راځه نو. حاجي صاحب خلک وایي دوی چې دغه پسونو غویانو اوښان هر شی چې دوی چې خرڅوي وایي قسمونه ډېر اخلي. دا څوک وایي؟ خلک وایي. یا ته ګوره زما وروره خبریاله موږ چې دا مالونه خرڅوو په والله بالله که ګوره موږ تر اوسه پورې قسم اخیستی چې زه دې ښار ته راغلی یم والله که ما چاته قسم اخیستی که یې څوک بې قسمه رانیسي خدای دې راولي که یې نه رانیسي زه خو والله که چاته قسم اخلم زه یې قسمو سړی والله که یم. یوازې هغه نه حاجي صاحب، خلک وایي یوه بله نیوکه خلک لري وایي خلک د دې راضي اوس یا وایي دوی چې دا پسونه خرڅوي ستاسو په اصطلاح مالونه چې دوی خرڅوي وایي اوبه ډېرې په څښي تر څو وزن یې زیات شي. سر مې نسو کړه دا تا پوښتنه باندې موږ مالونه خرڅوو اوبه خو چښي موږ مثلا شپیشتي ورته راوړو شوتلې ورته راوړو کنجاره ورکوو اوبه خو چښي نو ته اوس دا خلک دوی وایي د اندازه زیاتې اوبه په څښي تر څو وزن یې زیات شي او دروند معلوم شي. دا خلک چې په وچه درواغ وایي په وچه درواغ وایي والله بالله که موږ دومره اوبه نه پیدا کېږي چې موږ یې به وچو. او حاجي صاحب تاسې وویل چې موږ قسمونه نه اخلو. والله کې بالکل یا معلومېږي چې مزدور زه دې قسم سړی والله بالکل بالکل ته باور وکړې ما او وایي دغه چې ماده چې دي دغه میږي غواوې وبزې وښې دغه چې وایي خرڅوي بیا د لوشلو حیوانات وینې اوس موضوع ته راغلی دغه چې بیا وایي خرڅوي وایي درې څلور ورځې نه لوشي څلور ورځې درې ورځې نه لوشي تر څو یې غولانځې غټې شي او دا خلک ورته ګوري چې دا لږ چې ډېر شي دا په حیوان ډېر زور راځي د دې خلکو چې دي د دغه مازغه یې کار نه کوي د ما وروره په حیوان چې دوې ورځې دې ونه لویسو د دې دا غولانځه دې پټاوي خو د هغه شي ولاړې د دغه بزو د غوا دا د موږ مالونه اصلي مالونه دي چې د هر یو غوا غولانځې ته وګورې دوه مانه شي دی پکې چې د هر میږي غولانځې ته وګورې وخت به نیم من شو دی درته سر دې پرې خلاص د خلکو په خبرو پسې به نه ځي وچ په وچه درواغ وایي. اوس ساتې ولاړ سم چېرې به ځې حاجي صاحب؟ خوا دې ما مالونه په سړک ولاړ دي داسې نه چې بیا بلې خوا ته ولاړ نه شي. یو زوی یو څوک به دې ورته ولاړ دی؟ خو کوچنی مؤمن دی د 25 کاله 25 کاله مؤمن دی. دغه زمینداران او باغداران دوی شکایت کوي وایي یاران زموږ پر باغو پر غنمو پر شپېشتو پر دې باندې پسونه رایله کې اباره مو پکښې خېږي وکړئ ووایي د دوی رمې پر رایله کې برکت شان سره خراب ګوره ودې ما ګوره زه خو پسې رمه رایله کړم د کور زه نیم ساعت وروسته پسې راوځم اوس په دغه وخت کې خو زه نه یم ذمهدار چې دوی د چا باغ ته وراوښتي دي. حاجي صاحب که په دې حالت کې یو چا ستا پسه ونیوی او لاندې کې یې بوتلي خو خدای مې قسم بې له دې ځمکې درته راوړي نو چې د هغه په دا ګړي د دوی هم حق جوړېږي حاجي صاحب چې یا دې پسونه د ځمکې درته راوړي یا تا د ځمکې راوړي ځکه چې باغونه دي غوږ ونیسه غوږ ونیسه زما مالونه چې څوک غلا کوي خو انسانان دي دا زما مالونه خو حیوانان دي که د چا ځمکې ته ور واوښته نو کفر وسو اسمان پرې راړنګ شو د هغو هم په زراعو په لګاو پیسې به دا مځکه مصرف کړي دي کرلې ده او زه خو نه راوړم زه خو یې نه خورم زه خو دا ستا پسونه که دوی در حلال کړي دا خو حیوانات دي په دې څه پوهېږي هغه وایي چې داسې په دا خړه ځمکه کې ګرځم او داسې په دې شنه فصل کې وګرځېږم له کړه د لرګی د چا خط سرمې په روانه وسي
توبه توبه یوازې هغه نه صاحب په سټوډیوم کې چې زه راغلی یم د ما سمه خبره مې نه ده اورېدلې. سټوډیو دی صاحب، سټوډیوم نه دی، سټوډیوم د کمپیوټر هغه دی. یوازې هغه نه، په ښار کې هم پر سړکانو، په کوڅو کې، پر چوکو باندې بس پسونه مو رالیکلي پر جادو باندې د ښار ګرد د جادو بلګونه و چمنیان دا ګرد سره خراب کړي دي، پچ هم پکښې کوي، خوري هم. دا و تاسې کړی دي څه دپاره دي چې د ما مالونه یې ونه خوري؟ دا د ښار د ښایست دپاره دی حاجي صاحب. خو د ښار د ښایست دپاره خو دي، خو لږ ته لږ دا یما پسونه چې دغه داسې په دې بغل سره تېرېږي، یو پاڼه پاڼه به خامخا خوړلې به یې، زه به یقیني نه یم. نه خوړلې یې دي. ته ګوره دغه جاده چې ده دا یوازې تا ده که د دې ټول ښار ده؟ د ټول ښار ده باید وساتو. موږ تاسو باید کچره هېڅ یې پکښې ونه غورځوو، او ستاسو حیوانان چې دي مرداري پکښې کوي یا دي. ته د ما پوښتنې ته جواب راکړه، دا جاده یوازې تا ده که د دې ټولو ده؟ ښه خیر، نه نه د ما پوښتنې ته به جواب راکړه چې د ټولو ده، چې د ټولو ده، چې ته پکې کښېنې، بل پکې کښېنې، زه هم راځم په دې جاده کې به پې به مې غځولي یي، ناست به یم، د چا به هغه پلار هم څه نه راته ته به ناست یې بلکل، خو مالونه یا پسونه رمې به دې نه وي. زه چې بیا هر ځای ځمه ما سره به مالونه ملئ. نو بیا ملګرو تاسو هم کولی شئ چې د دې یو پسه بغل ته کړي او ښه مست یې کباب کړي، خوند پر واخلي. خیرات ده وکړه چې د چا په پلار کې دومره جرأت نشته چې زما مالو ته داسې کاج وګوري. فکر کوم ترافیک هم غږ نه درته کوي. ترافیک لا د چا زوی داسې ماته به کوي. ترافیک خو ولاړ هغه ته دی چې د چشت دپاره ښار سره پر لار کې. ترافیک د موټرو دپاره وایي، ما د مالو دپاره نه ده ولاړ. نو خو زه د هغه درته وایم حاجي صاحب چې دا سړک چې دی هغه د موټرانو دپاره دی، هغه ستا د مالو دپاره نه دی. چې ته موټر پې ځغلی وې، بل موټرسایکل پې ځغلی وې، د ما مالونه حق لري چې په دې سړک په دې منځ داسې لاړ شي. چې دا چې موټر ووي بېرته هغه د دغه خبره ده، که موټر ووالي بیا د موټر والا سترګې نه لري. نو ته سترګې نه لرې چې پر سړک ترې روان کړي، خو داسې په بغلو کې وباسه، په مځکو کې وباسه. دې سړک کې زما حق ده چې ته موټر پېچلی یې، زه مالونه پېڅلوم. ښه خیر، تاسو خبره پرېږده. خیر مې پسې پرېږده. ګوره ترافیک حکومت بلې پوښتنې ته راځو. ما راځه بلې پوښتنې ته. ترافیک زه په سفر کې ما خپل مالونه درلودل، ما مسافري هم کړې ده، مهاجرت مې هم کړی ده. حتماً به دې کړی. ته پیدا سوی نه وې، زه په سفر کې زه رالوی سوی یم. په سفر کې ما ته راغلی، داسې راته ودرېده، وایي چای پاڼې راکړه. سر خو مې نه څو پې خلاص چې شی غواړي، خو دومره پې پوه شوم چې یو شی غواړي، خو زه د دې سړی نه یم چې چاته شی ورکړم، زه له چا چې اخلم ورکوم یې نه. پوجي راته ودرېده، داسې خړ په دنیا پوښتنه وکړم حاجي صاحب یا چې ما خبره نه یو خلاص شوې، ته به خبرې نه کوې. زه راولاړ شم، دا پوځي ما ته ته به چای پاڼې راکوې. پوځي و، ترافیک و، پولیس و، څه بلا و، داسې غوټ غوټ بریتونه چې په دې زنګي م پورته کړی دی، له دې زمین چې مې والی ده بیا چې غږ نه ده کړی، هلته مې بستره ورته هواره کړې. ما داسې اعصاب نه دي چې ما مخ ته به ترافیک درېږي. اوس به راسو دا بلې پوښتنې ته حاجي صاحب، که ستا کیسه خلاصه شوې. ما خورا ډېرې کیسې زده دي. یا دا ډېر اتیا ځای نه ما سره دا کوټه نه ده حاجي صاحب. دغه د حکومت شخصي ګنجونه جوړ کړي دي. هر چا دپاره هر ځای په هره سیمه کې خپل شخصي ګنج شته، مشخص ګنج شته چې تاسې ورسې هلته مالونه خرڅ کړي. د اختر په شپو کې هم پر دا سړکانو باندې ولې هره ځان ته ګنج جوړ کړی؟ نام یې کېږدي لاسه، زه به څه شی جوړ کړی؟ مشخص ګنج. دغه علاحده ګنج ته چې ما په واسطه نه ده پراسې. زه ګوره د اختر په ورځ د ما ورېرونه جلا راوځي، 50 پسونه هر وراره مې راباسي. دا که موږ ټول لاړ شو په یوه ګنج کې ودرېږو، اتې به ټول خلک ما پسې هلته راځي، نو زه به مجبور یم. ګوره زه به راځم، په دورایي کې به درېږم، په دې بل دورایي کې به درېږم، په دا مدد خان چوک به درېږم، یو وراره به په شهیدانو چوک درومه، بل به په چارسو کې درومه، چې دغه د ما مالونه خرڅ شي. موږ په اختر کې پاک خواپاکې راوځو چې اختر ولمانځو، او په ښار کې داسې بوی د تاسې وګې ځان نه منئ. موږ درځو، تاسې ګنجو ته ورسئ، موږ هلته درځو. یا داسې نه کوم. ګوره د ما چې په ګنج کې یو مال خرڅېږي، دلته چې زه دا ټول چوکونه چې زه قبضه کړم، 12-13 مالونه په هغومره ټایم کې خرڅېږي چې دغه یو پسه په ګنج کې خرڅېږي. تا خو په ګنجو په پسو دې سر نه خلاصېږي، خوښې دې راولې دا ګاډي.
ښه خیر حاجي صاحب خیر حاجي صاحب خیر حاجي صاحب شپاړس څو- واړه دې راته وویل. څو پسونه او څو غویان وو میږې وو ټکټران اشان څو لري ته د ما شریک یې؟ عموما یو پوښتنه ده حاجي صاحب یو 600 میږې لرم، 1200 پسونه لرم، 5 اوښان لرم. دا یو اوښ ماته نه راکړی حاجي صاحب موږ نه دي لیدل در اوسه چې اوښ څنګه دوی به اوښ 3 ځایه رالېږي حاجي صاحب اوښ 3 ځایه هغه د کساب کار دی، ما او تا کار نه دی. یا همدا حقیقت دی ما در اوسه اوښ لیدلی نه ده هغسې زه خپله نه حلالوم، زه یې خرڅوم. همداسې به حتما لیدلي دغه مې د سرمایې بیان درته وکړ چې دومره مالونه لرم، 7 ټکټره لرم، 4 لاریانې. دا دوغه مالونه لرې د خدای شکر دی بیخي او زه په دا ګرد خپرونه کې تا هم وویل تا څو وار دې راته وویل چې حاجي صاحب او زه هم په حاجي درته وایم نو حاجي ښه نوم دی، حاجي ښه نوم دی. ښه نوم خو دی خو معتبر نوم دی لوړ نوم دی خو داسې دی چې حج دې کړی دی چا؟ تا ما خو حج نه ده کړی، ما تر اوسه حج نه ده کړی. د دومره پیسو کې پر تا حج نه دی پاره زه خو پیسې نه لرم، ودې ما ورور چا وایي چې زه پیسې لرم؟ دی پیسې نه لري ملګرو دی په زه خو سوه د مال پسونه لري په سوه غواوې وو په لسهاوو اوښان لري څو لاریانې لري دی خو هغې پیسې نه نغدې خو لري زه نه لرم، ودې ما وروره زه خو نغدې نه لرم. دا نشته چې والله ته نغدې نه. ولرې باره حج ته ولاړ شه یو 30 لکه به پرتې په کور کې، نور زه داسې نغدې پیسې نه لرم، ودې ما وروره. دغه یې داسې دي بوتل اوبه داسې خوږې، زه یې غوړپ وکړه. ته دا غوړپ وکړه حج ته که نه یې تللی خلقیه شریف ته خو به تللی خلکا شریف خو دې موږ خپل ځای ته هلته زه داسې وځم بیا په دې لنډي بازار د پسو سره یوازې ځم خلکا شریفه کې څوک پسونه نه څرئ څه فرق نشته دا ولې نشته؟ پسونه پر ښار ایله کوي نو هلته بیا مایل یا هلته زه داسې خواپاکې تېرېږم هلته په لنډي بازار کې بیا زه خورما رانیسم د چای دپاره. دا اتې یو 2-3 بوتله راکړې وای چې ما د له ځانه سره کور ته وړې وای داسې خوږې اوبه دي، دا خو د زمزم اوبه نه وي. یا زمزم اوبه نه دي زمزم به چې ته حج ته ولاړ شه د خیر به دا دغونه پیسو کې به مونږ ته هم راوړې او اخیستس ډبې چې بس کومې ډبې؟ دغه کړي دي بورۍ کې چې مو وه پیچلي وه 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 هغه ښه یخې اوبه دي در دا نه دا داسې خوږې دي ماسې د زمزم اوبه دي. ښه خیر ملګرو دا دې اوبه څښي اوبه دې وڅښلې څه اوبه مې وچښلې دا ښه دي ډېرې خوږې اوبه دي. نو په دا دونه پیسو کې زه درته دغه وایم چې تا باید حج کړی ته یې ما خو اج څه کار لرې ودې ما وروره او ښه دی فرض دی اج پر په ما فرض دی په تا فرض دی. تا فرض دی زه په کته په یادوم ما راپوهه زه په خپل خیر و شر پوهېږم. جنګ درسره ونه کېده جنګ خو زه دلته نه کوم چې دلته دې ما نه بس تنګېږي د راغلی دې ما مالونه په سړکانو ولاړ دي. او ته ورڅخه خپلو مالو تر اوسه خپرونه نور پای ته رسېږي مننه څوک پای ته رسېږي؟ خپرونه چیرې پای ته رسېږي؟ ورڅخه د به پسه زوم یو چا ما دې حلال کړی نه چیرې دا ته څه شیش پای ته رسېږي دې ما سر زموږ راکړه. خپرونه دغه سټوډیوم بنډار بالا خلاص شو وساتې زه تللی شم. ته تللی شې خدای امان. سر دې را درد کړي